الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروګرام ادبزار سره محمد علی جوهر تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمن نن موږ سره یو ملګری موجود دی، ایوب بیجګر د کوترپاڼ اوسیدونکی دی، رشکه مردان. دې سره لږ شان خبرې ترې کوو. تاسو راته ووایئ چې تاسو شاعري کله شروع کړې؟ یاره جی زمونږ شاعري کم سے کم یو 28 سال به کېږي، نو سن خو ماله نه یاد، خو دغه شانتې شماره کوم 28 کاله مخکې یو کلام ما لیکلی. ځانې به شعرونه وی که نه په دې ریډیو کې به څه اخوا دېخوا کول، ته زما دا یو، ته زما لالي یو، زه ستا یم او ته زما یې. نو د هغه وخت نه بیا په هغې باندې ما یو کلام هم ولیکلو. ما هغې سرنامه څه په دې شکل کې ده چې سړي شو ښځې د سړو هسې نامه پاتې شوه، او په هر دکان کې کپړه ځکه مردانه پاتې شوه. سړي شو ښځې د سړو هسې نامه پاتې شوه، په هر دکان کې کپړه ځکه مردانه پاتې شوه. منم چې دا د پښتنو د ننګیالو وطن و، نن پکې ولې حکومت له زنانه پاتې شوه که نه په دې موضوع. او په ترنم د عشقۍ څوک څه کوي ساز او اواز، د مجلسونو له یوازې پرزانه پاتې شوه. او په انګریزي رسم نن خوښ دی هر مالک ته ایمان، خالی او خوشې ته د علم خزانه پاتې شوه. او که شاعري د پلار نیکه چیرې هنر وي د چا، نو د بیجګر بچا ته بیا څه نشانه پاتې شوه. ډېر زبردست. نه مې دولت او خزانې پکار دي، او د جانان دوه سترګې خانې پکار دي. زه باچایي ډېرې لښکرې څه کوم، زړې جامې د چارخانې پکار دي. او اوس صادقان تله د وفا په لاره، خلک د تیرې زمانې پکار دي. او یم ګداګر بیا په دې نه راځمه، ستا راته نښې نشانې پکار دي. او ایوب وی اس پته د جون نه لګي، اخلو د یو بل بخانې پکار. ډېر زبردست. وی چې زلمې شومه نو خوی مې د ماشوم شو، او سپنه غوندې خبره راته جاړي. چې زلمې شومه نو خوی مې د ماشوم شو، او سپنه غوندې خبره راته جاړي. او که هزار نصیحتونه ورته وکم، که هزار نصیحتونه ورته وکم، بس د هغې بې وفاو دیدن غواړي. او شاید شکر په عشق کې چا موندلی نه دي، شاید شکر په عشق کې چا موندلی نه دي، وچې شونډې به اکثر چرته ولاړي. او زړه په نه غوندې خبر راته جاړي، نو دا ورپسې. او که مې هلک د یار د شونډو په سر لوند شو، که مې هلک د یار د شونډو په سر لوند شو، بیا به ګرځم که ځنګلي او که پهاړي. زړه په نه غوندې خبره. او ستا په عشق کې دغه حال د بیجګر شو، ستا په عشق کې دغه حال د بیجګر شو، چې واړه ورپسې لار کې وهي تاړي. ډېر زبردست. ډېره زیاته مننه. قدرمنو نن پروګرام ادبزار کې موږ سره میلمه ایوب بیجګر صاحب د کوترپاڼ رشکه مردان اوسیدونکی. تاسو به یقینا چې خبرې ترې مو خوښې کړې وي، تاسو به کلام نمونه مو اورېدلی وي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.